حسن جلیل تحریک انصاف فیڈریشن سے تعلق لرو او زه بګره رهایشي د 21 تاریخ باندې زده کیما سرها پیش ولا د مزد پر ډیره دردناک او افسوسناک خبره ده د واقعیا چې کله پیش ولا دنه بعد قوم چې دا منتشر شو او د قوم د یو دوا کولنه چې کیم دلته بدنامي لګیا دو دلته کې کیم آیس فروش تھی منشیات فروش تھی او دلته کې کیم ګن پوینټ باندې دلته کې مخلی کیږي هغه نه علاوه بزرګ کلیام دلته قتل و غارت کیږي نو هغه بری کې نن قوم د احتجاج وو چې د بری کې ځلي انتظامیه او مجه تحصیل انتظامیه نه د پښتنه وشي چې دا ظلم دلته ویل راوندا او د معاشره کې د بدامنی د څه وجوهات دي نو پیرا مخکې دوی کولنه دا بدامنی راونه دو او چونکه ځلي انتظامیه شوا تحصیل انتظامیه شوا دا پودیشي باندې هموشه دو او دا بل واسطه بده کې ملوث دو نو مجه دا اپیل کې مجه اعلی عدلیه نه اپیل کې چې دا کیم کا سان ها وز گرفتار شوی دی دیتا کړي نه کړي سزا ویر کړل شي او 10 سزا ویر کړل شي چې هغه نور حل کې پر نشانه عبرت وي نو مزدا گزارش تا چې دا قسمه نور قسم واقعات سکیم کیږي د روکتام وشي او د قانوني اصلاحي یک بزر سره د اصلاحات وشي او دی ضلع ته د داسې انتظامیه روشي چې هغه د ضلع چې کی مخکې کی امن وو هغه بیا بحال کی فیسبوک باندې کمنټس کوي چې یاره د حکیم خان د وخت ترلن ضرورت تا بالکل د حکیم غدا ورشي ترلن ممکن ده شي یا د ریجیکټ نه ممکن شي بالکل حکیم خان نه بلکې کیمیو اسچو یا کیمیو پولیس افیسر چې هغه خپل چارې سره مخلص تا هغه خپل ډیوټي سره مخلص تا او هغه د قوم امن او امان به حل کوي شي نو هغه فعل حل مشته ضرورت تا او هغه فل فور د ترانسفر ورکړل شي د میجه ضلع ته او خاص کر میجه تحصیل دا چونکه میجه تحصیل ډیر متاثر ده داسې قسم واقعات چې د روکتام وشي نو د بری کې میجه گزارش تا چې دا روکتام د وشي او اعلی عدلیه د په دې باندې سخت نه سخت نوټس وغلی او دا مسله چې دا کومي سملې او هر فورم هر پلیټ فارم باندې دا مسله اوچت شي او بهترین انداز سره دا اوچت شي چې مزید چا کور نشي بیرون چا بچی نشي یتیمون او چا مور ته دا تکلیف نه ورسي مو شکریا دو ان شاء الله